زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم تیمم او همدارنګه اذان او د مانځه مسائل دي. اول په دې باندې پوه شو چې تیمم څه ته وایي. تیمم په لغت کې قصد او ارادې کولو ته وایي. تیمم په لغت کې قصد او ارادې کولو ته وایي او شرعا یا اصطلاحا په پاکه خاوره یا په هغه څه چې د ځمکې له جنس څخه وي د مخ او لاسونو مسح کول. مسح الوجه والیدین عن صعید مطهر، په پاکه خاوره یا هغه شی چې د خاورې د جنس نه یا د ځمکې د جنس نه وي په هغه باندې د مخ او د لاسونو مسح کولو ته تیمم ویل کیږي، چې هغه شګه وي که چونه وي یا نور شیان وي. د تیمم په باره کې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي په سورة النساء کې وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله رب العزت فرمایي که چیرې تاسو ناروغه یاست یا په سفر کې یاست یا ستاسو څنګ بیت الخلا شي او یا تاسو ملامست کړی وي د ښځو سره او بیا اوبه پیدا نه کړئ، نو په پاکه خاوره باندې تیمم وکړئ او طریقه یې الله ورښیي چې بیا مسح وکړئ په مخونو او خپلو لاسونو. بېشکه الله پاک زیات مهربان او بخونکی ذات دی. د تیمم فرضونه زموږ فقها لیکي چې په تیمم کې 3 شیان فرض دي. اول نیت کول. په کم وخت کې چې تیمم په خاورې نو نیت د پاکي به کوي. دویم دواړه لاسونه په پاکه ځمکه کیښودل او لاسونه په مخ داسې راښکل چې د مخ یوه حصه هم پاتې نشي. دریم دواړه لاسونه بیا په پاکه خاوره وهل او د سنګلو سره په دواړو لاسونو داسې لښکل چې لږ ځای هم پاتې نشي. دې ته تیمم ویل کیږي او دا د تیمم فرضونه دي. په تیمم کې 3 شیان فرض شول. یو نیت کول د پاکي، دویم یوه ضربه یعنی د لاسو وهل پاره د دې چې په هغه باندې مخ مسحه شي، د مخ یو ځای هم پاتې نشي. دویمه ضربه لاسونه به په ځمکه وهي دې لپاره چې په هغه باندې دواړه څنګلې په هغه باندې مسح کړي. د تیمم سنتونه زموږ فقهاو د تیمم تقریبا 15 سنتونه بیان کړي دي. لومړی چې کله تیمم کوي باید بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دویم زړه کې به نیت وکړي. یو خو نیت د پاکي چې کوي اخو فرض دی خو به وایي، په زړه کې نیت کول دا سنت دی. دریم په پاکه ځمکه دواړه لاسونه د ورغوو د اړخه په پاکه خاوره ووهي. څلورم دواړه لاسونه په مخ راکش کړي، که چیرې لاسونو پورې زیاته خاوره نښتې وي کولی شي چې لاسونه وڅنډي. پنځم لاسونه په پاکه خاوره ووهي، بیا دې په دواړو څنګلو اول په ښي څنګل چپ لاس راکش کړي، بیا دې په چپ لاس تر څنګلې پورې ښي لاس راکش کړي. دا د تیمم سنتونه دي چې زموږ فقهاو بیان کړي دي. اول دی د چپ لاس دا 3 ګوتې آخري ونیسي او د ښي لاس د 3 ګوتو د پاسه دې راکش کړي مغسې تر آخره پورې، او بیا د لاس واړی په دې 2 ګوتو باندې دې د لاس دا بل مخ مسح کړي، همدارنګه چپ لاس. اوس په کومو وختونو کې تیمم وهل تا ته روا دي؟ کله چې اوبه د 1 میل یا 2 میل نه لرې وي، 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره اوبه ستا نه لرې دي او د مانځه وخت دی، ته کولی شي چې دلته تیمم وکړي. دویم کوهي او څا شته لکن د اوبو د راویستلو اسباب نشته، رسۍ او بوکه نشته چې هغه ته په کوهي کې ورکته کړي او د هغه ځای نه اوبه راوباسي، نو دلته هم تا ته تیمم وهل روا دي. دریم د اوبو خواته په تللو د څه ضرر رسېدلو ویره وي، هلته یا دښمن دی، اوبه شته نږدې دي، خو د اوبو خواته چې ځې تا ته د ضرر ویره ده، یا دښمن دی، همدارنګه یا ځینې حیوانات دي چې د هغو د ویرې ته نشي کولی چې د هغه ځای نه اوبه راوړي، بیا هم کولی شي چې تیمم وکړي. څلورم چې سړی مسافر وي یا په موټر کې سور وي یا په الوتکه کې سور وي او هلته د اوبو انتظام نه وي، یا موټر درته په لاره کې د مانځه لپاره نه درئ چې د مانځه وخت راځي، ته کولی شي چې په موټر کې هغه خپل څادر باندې تیمم ووهې او د هغه نه وروسته خپل مانځه ته ادامه ورکړي. پنځم د څه ناروغي ویره وي چې د اوبو په استعمال سره د ناروغي د زیاتېدو سبب کیدلی شي، ته ناجوړه یې، څه مرض لري، که اوس ته اودس کوې نو د اوبو استعمال تا لپاره مضر تمامیږي، نو فقها ویلي دي چې په دې صورت کې دا تیمم وکړي، اودس دې نه کوي. شپږم کله چې اوبه کمې وي او د څکلو د اوبو د کمیدو سبب کیږي، نو دلته ته تیمم وکړه. په سفر کې روان یې، دومره اوبه دي چې هغه تا خپل څکلو لپاره راخیستې دي،
نو که ته په دې اوبو باندې اودس وکړې نو د ستا د څښاکو اوبه کمیږي، نو فقها وایي چې ته اودس مه کوه، دلته هم تیمم وکړه. اووم، د جنازې مانځه په وخت کې، همدارنګه د اختر د لمانځه په وخت کې، ځکه دا دواړه قضایي نه لري. د اختر لمونځ ولاړ دی، که ته اودس کوې نو تا نه د اختر لمونځ فوتېږي نو تیمم وکړه. همدارنګه د جنازې د مانځه د قضا کېدلو ویره ده په تا باندې، نو کولی شي چې په دې صورت کې تیمم وکړي، اودس ته ضرورت نشته، او د خپل هغه جنازې مونځ او همدارنګه د اختر لمونځ وکړي. ځکه د جنازې مونځ او د اختر مونځ دا دواړه قضایي نه لري، خلف نه لري. خو که وختي مونځ تا نه قضا کېده، اوبه نه وي، تر څو چې اودس کې تا نه قضا کېږي د ماسپښین مونځ، تا لپاره تیمم جایز نه دی. پرې چې قضا شي د قضایي نه وروسته بیا اودس وکړه او د دې مانځه قضایي راوړه. که چیرې اوبه کمې وي، یوې خبرې ته باید متوجه شو اورېدونکو، که چیرې اوبه کمې اودس پې پوره نه کېده نو په دې صورت کې د اوداسه سنتونه پرېږدي. خوله دې مینځي، پوزه دې مینځي، مخ دې یو وار وینځي، لاسونه دې یو وار وینځي، مسحه دې وکړي او پښې دې یو وار وینځي. نو په هغه اوبو باندې چې د اوداسه فرضونه پوره کیږي، په هغه صورت کې هم تا لپاره تیمم جایز نه دی، بلکې هغه د اوداسه فرضونه به پوره کوي او مونځ به کوي. دونه اوبه دي چې ټول هغه سنتونه د اوداسه چې مراعات کوي هغه ته نه پوره کیږي، نو فرضو باندې اکتفا وکړه او اودس وکړه، مونځ وکړه، خوله مینځه، پوزه مینځه، مخ یو وار وینځه، لاسونه یو وار وینځه، مسحه وکړه او پښې یو وار وینځه او د خپل مونځ وکړه. په دې صورت کې چې دومره اوبه چې فرض پې ادا کیږي نو تا ته تیمم کول جایز نه دي، بلکې هغه فرض به کوې، یعنې فرض د اوداسه به کوې او وروسته د هغه به ته مونځ کوې. که چیرې چا تیمم وکړه او مونځ یې وکړه او وروسته هغه ته اوبه پیدا شوې نو د مانځه د بیا راګرځېدلو ضرورت دې لپاره نشته، هغه مونځ د دې صحیح دی. که چیرې لمونځ کوونکي ته دا یقین وي چې د مانځه په آخري وخت کې د اوبو د پیدا کېدلو امکان شته یا څه وسیله پیدا کیږي، دا یقین وي ورته، نو مونځ دې پرېږدي آخري وخت کې د خپل مونځ ادا کړي. اوس د مانځه اول وخت دی، د اوبو بالکل د وجود د اوبو د پیدا کولو څه امکان نشته دی، خو تا سره دا یقین ته چې د مانځه په آخري وخت کې ماته اوبه پیدا کېږي نو مونځ پرېږده، تیمم مه کوه، هغه آخري وخت کې ته بیا اودس وکړه چې اوبه ته پیدا شوې او د هغه نه وروسته د خپل مونځ وکړه. په کومو شیانو باندې تیمم ماتیږي؟ په هر هغه شیانو باندې چې اودس ماتیږي په هغه باندې تیمم هم ماتیږي. او همدارنګه چې کله د اوبو د استعمالولو باندې ته قادر شوې په دې صورت کې بیا هم تیمم ماتیږي. تا تیمم وکړه، لمونځ دې نه دی کړی، درستي تا لپاره اوبه پیدا شوې نو تیمم دې مات دی. همدارنګه ته ناروغه وې، تیمم دې وکړه چې مونځ وکړې، خو روغ شوې، اوبه پیدا شوې، د اوبو په استعمال باندې قادر شوې، بیا هم د ستا تیمم. دا و د تیمم مسائل. وروسته د دې نه اذان په لغت کې خبرولو او اعلانولو ته وایي، او د شریعت په اصطلاح کې هغه مشخصې او ځانګړې کلمې او الفاظ دي چې هغه شرعاً د 5 وخته او د جمع لمانځه ته د خلکو د رابللو او خبرولو هغه ټاکلې شوي دي، هغه ځانګړې کلمې دي. د اذان په باره کې الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې لمانځه لپاره اذان وشي نو تیزی وکړئ د الله تعالی ذکر او مونځ دپاره، او خرڅول او اخیستل پرېږدئ، دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده که تاسو پوهیږئ. د هغه بیې شرانه تاسو دپاره د مانځه تګ دا ډیر غوره خبره ده. او اذان طریقه خو به تاسو ته معلومه وي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. صرف د سهار مانځه کې به الصلاة خیر من النوم 2 وارې هم وایي. او د اذان سنت طریقه دا ده چې مؤذن د شهادت ګوتې دې په غوږونو کې کیدي او په یو لوړ ځای کې دې ودرېږي، او د اذان چې کومه طریقه موږ تاسو ته ذکر کړه دا دې ډېر په لوړ آواز سره ولولي. دا د اذان طریقه ده. د اذان نه وروسته دعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ای خدایه چې ته پالونکی، رښتیا هم دا بلنه پوره او کافي ده
د بدلون او تغییر له ټولو نواقصو پاکه ده او رښتیا هم لمونځ هغه عبادت دی چې تر قیامته د نسخې او تغییر وړ نه دی. سوالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ځای ورکړي چې په جنت کې د خپلو خاصو بندګانو لپاره تیار کړی دی او هغه بهتري او نیکي ور په برخه کړي چې خپلو خاصو بندګانو ته یې ورکوي او هغه ستایل شوی ځای ته یې واستوه چې تا یې وعده کړې ده رښتیا چې ته له خپلې وعدې نه په شا کیږي. دا د اذان دعا ده. د اذان پسې وروسته اقامت. د لمونځ شروع کېدو نه مخکې د اذان د الفاظو دوباره تکرارولو ته اقامت وایي او د اقامت معنا دا ده چې اوس لمونځ شروع کېدونکی دی او د اذان او اقامت په منځ کې صرف فرق دومره دی چې په اقامت کې به د حی علی الفلاح نه وروسته قد قامت الصلاح 2 وارې وایي. یعنې مطلب دا دی چې مونځ ودرېدونکی دی او مونځ ودرېدونکی دی. اذان باید بالغ سړی وکړي او اورېدونکی باید د مؤذن د اذان جواب ورکړي او چې کله اذان وشي او انسان په جومات کې وي بغیر د کوم شرعي عذر نه د هغه د مسجد او جومات څخه نه وځي ځکه دغه سړي ته په حدیث شریف کې منافق ویل شوي دي چې د جومات نه بغیر د عذر نه وځي. نو په دې هیله قدرمنو اورېدونکو خویندو او ورونو چې تاسو تیمم د تیمم طریقه او همدارنګه اذان او اقامت په صحیح توګه باندې یاد کړی وي. اوس به راشو د منځه بیان ته. دا وروسته د یوې دمې دا د زړونو ښه تسکین دی له دوازنې دا نبي آخر زمان دی محمد عربي ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د اسلام په مقدس دین کې د لمانځه عظمت او د مانځه اهمیت د الله رب العزت په پاک ذات او صفات د هغه په بېشماره احساناتو او کمالاتو د هغه په یووالي او پاکوالي باندې ایمان راوړل او د الله منلو فطري او قدرتي دا تقاضا ده چې بنده د هغه په دربار کې د خپلې عاجزي او محتاجي او د هغه د لویوالي اقرار او اظهار وکړي او د هغه په یادولو باندې خپل زړه او روح خوشحاله کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې مونځ د دغې خبرې پوره کولو او د دې مقصد حاصلولو دپاره یوه لویه ذریعه ده. ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په تعلیم کې او په آسماني شریعت کې د ایمان نه پس لومبنی حکم د مونځ حکم راغلی دی. شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب حجة الله بالغه کې لیکي واصل الصلاة 3 اشیاء ان يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله وعظمته ويعبر اللسان عن تلك العظمة وذلك الخضوع بأفصح عبارة وأن يؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع. د دې عبارت حاصل دا دی چې د مونځ بنیاد دا دی چې بنده په یو وخت کې د خپل زړه ژبې او ټولو اندامونو نه د الله تعالی د لویوالي او د جلال اظهار او اعلان وکړي او د خپلې عاجزي او بندګي اعتراف او اقرار وکړي. دا د منځه حقیقت دی. په دې موضوع باندې علامه سید سلیمان ندوي رحمه الله هغه لیکلی دي چې مونځ څه شیز دی؟ د مخلوق د خپل زړه ژبې او لاسونو خپونه د خپل خالق د بندګي اظهار کول دي. دا مونځ دی چې مخلوق د خپل زړه نه د خپل ژبې نه د خپل لاسونو نه د خپل پښو نه د خپل د خالق ته د خپل د بندګي اظهار کوي. دې ته مونځ وایي. د دې رحمان او رحیم یادول او د هغه د بېحده احساناتو شکریه ادا کول او د ازل نه د ثنا او د تعریف او د هغه د یووالي او لویي اقرار کول دا خپل محبوب روح ته خطاب دی. دا د خپل آقا په حضور کې د بدن بندگی ده. دا زموږ د زړه د فطرت ترانه ده. دا د خالق او مخلوق په منځ کې د تعلق او د نزدیکیت ذریعه ده. دا د بېقراره روح سکون او آرام دی او د غمزن زړه شفا ده او د ناامیده زړه امید دی. دا د فطرت آواز دی. دا د حساس او اثر اخیستونکي طبیعت دننه آواز دی او دا د زندگی خلاصه ده. دې ته مونځ ویل کیږي. د مانځه فرضیت د الله رب العزت ارشاد دی چې واقیم الصلاح مونځ قایم کړئ. د اقامت صلات مطلب دا دی چې مونځ همیشه په پابندي سره د هغې د ارکانو شرایطو او سنتو او مستحبو خیال ساتلو سره ادا کړئ. د دې مطلب دا دی
او مونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام د شریعتونو بنیادي رکن دی. د ټولو پیغمبرانو صلی الله علیهم وسلم د قرآن کریم د تعلیم مطابق پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام همیشه په خپله د مونځ اهتمام کولو او خپل امت ته به یې د مانځه تاکید کولو. حضرت ابراهیم علیه الصلاة وسلام خپل خوږ زوی اسماعیل علیه الصلاة وسلام د مکې مکرمې په ورانه او شاړه ځمکه کې آباد که او هغه مطلب یې هغه کې چې ربنا لیقیموا الصلاة، ای زما پروردګار دا د دې دپاره چې دوی مونځ قائم کړي. حضرت ابراهیم علیه الصلاة وسلام خپل دپاره او خپل نسل او اولاد دپاره دعا کوي. فرمایي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي، ای زما پروردګاره ما او زما اولاد مونځګزاره جوړ کړي. د حضرت اسماعیل علیه الصلاة وسلام په باره کې د قرآن مجید ګواهي ده چې الله فرمایي وکانه یأمر اهله بالصلاة، او هغه اسماعیل چې خپل اهل او عیال ته یې د مونځ کولو حکم ورکوه. د حضرت شعیب علیه الصلاة وسلام د مونځ ذکر په صورت هود کې دی چې الله فرمایي الصلاة تأمرک. د شعیب علیه السلام قوم شعیب ته ویلې چې دا نیکې خبرې ځکه ته موږ ته کوې چې آیا ستا مونځ تا ته دا حکم درکوي. د حضرت لوط، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب علیهم الصلاة والسلام په باره کې د قرآن مجید بیان دی و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. الله وایي چې موږ دوی ته د نیک کار کولو او د مونځ قایمولو دپاره وحی وکړه. حضرت لقمان خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنی اقیم الصلاة، ای زما زویه مونځ کوه. حضرت موسی علیه الصلاة وسلام ته د الله حکم کیږي چې واقیم الصلاة للذکري، او زما یاد کولو دپاره مونځ قایم کړه. حضرت موسی او حضرت هارون علیهم الصلاة وسلام ته الله تعالی فرمایي واقیموا الصلاة، او تاسو دواړه مونځ قایم کړئ. بنی اسرائیلو سره د الله تبارک تعالی وعده وه انی معکم لئن اقمتم الصلاة، که چیرې تاسو مونځ قایم کړه نو زه به تاسو سره یم. د حضرت زکریا علیهم الصلاة وسلام په باره کې د قرآن حکیم ارشاد دی وهو قائم یصلی فی المحراب. زکریا علیه الصلاة وسلام به په محراب کې ولاړ و او د الله لپاره مونځ کوه. حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام فرمایي و اوصانی بالصلاة، الله تعالی ما ته د مانځه تاکید سره حکم فرمایلی چې ته مونځ کوه. نو مونځ د ټولو انبیا علیهم الصلاة وسلام د شریعتونو بنیادي رکن دی. دا نه چې مونځ یوازې په موږ او تاسو باندې فرض شوی په بل چا باندې نه. او مانځه ته په عربي کې صلات وایي. د صلات معنا دعا ده. قرآن کریم فرمایي وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، دوی دپاره دعا کوئ، ستاسو دعا د دوی دپاره د اطمینان سبب دی. او مانځه ته ځکه دعا ویل شي چې انسان الله پاک ته خپل عاجزي، فقیري، بیچارګي او بېوزلي څرګندوي. او د بندګي د قائم پاتې کېدلو لپاره انسان د الله پاک څخه دعا غواړي چې پکه او اسلامي لاره دا انسان الله برابر کړي. نو په اسلام کې هر فرض حکم ضروري وي، خو لمونځ په ټولو فرائضو کې د خاص اهمیت وړ دی، ځکه که انسان په هر حال کې وي هغه به خامخا مونځ کوي، که غریب وي، که مالدار وي، که یتیم وي، که اسیر وي، که پاچا وي او که ګداغ وي، که روغ وي، که رنځور وي، که د جنگ په حال کې وي او که د امن په حال کې وي، تر څو چې د بنده هوش او حواس په ځای وي تر مرګه به هغه مونځ کوي او د مانځه معاف کېدل نشته. او د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د انسان څخه د مانځه پوښتنه کیږي. ګورئ که چیرې انسان ناروغه وي او په ولاړه مونځ نشي کولی، هغه ته په اسلام کې په ناسته د مونځ کولو اجازت شته. او که په ناسته رکوع او سجده نشي کولی په اشاره ورته اجازه شته. او که په ناسته قدرت نه لري نو په ډډه یا په ملاسته په اشاره ورته اجازت شته. په دې باید پوه شو چې مونځ ډیر اهم او ضروري رکن دی او په هیڅ صورت کې د دې معاف کېدل نشته. او مونځ د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلاة وسلام د شریعتونو بنیادي او اصلي رکن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د 7 کالو ماشوم ته هم د مونځ کولو حکم کړی دی. او بیا یې فرمایلی دي چې کله ماشوم د 10 کالو شي او مونځ نه کوي نو په وهلو پرې مونځ وکړئ. خو نن مشران په کورونو کې پراته دي، د الله ویره ورسره نشته چې هغوی مونځ وکړي. په قرآن کریم کې څو ځایه د لمانځه په کولو تاکید راغلی او په مونځ کې سستي کوونکو ته په قرآن کریم کې سخت وعید ذکر شوی. هغه د منافق خاصیت ښودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم
په خپل قول او عمل دواړو سره د دې اهمیت او عظمت ښودلی دی. حضرت ابي سفیان فرمایي سمعت جابرا یقول سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک الکفر ترک الصلاة. له ابو سفیان نه روایت دی چې هغه وایي ما د حضرت جابر نه اوریدلی دي چې هغه به ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمان او کافر او مشرک په منځ کې پیر د لمر په پرېښودلو ده. نو چا چې مونځ پرېښوده گویا چې هغه د کفر حد ته ورسېده. نو مونځ د اسلام د مقدس دین بنیادي او اهم رکن دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په سمه طریقه سره موږ او تاسو لکه څنګه چې دین راښودلی په هغه طریقه باندې مونځ ادا کړو. انشاءالله په نورو خپرونو کې به په دې باندې وغږېږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه.